بسم الله الرحمن الرحیم. د برق فزیک دریم درس د کولم قانون. د کولم قانون موږ او تاسو وویل چې د دوو چارجونو د قوې د اندازې معلومولو لپاره موږ او تاسو د کولم قانون څخه کار اخلو. چارلس کولم هغه فرانسوي عالم و چې د لومړي ځل لپاره دا وموندله چې د دوو چارجدارو اجسامو د قوو کچه عبارت ده د دوی دواړو حاصلې ضرب تقسیم پر د دوی دواړو ترمنځ فاصله مربع ضرب ثابت کولم. ثابت کولم مو هم وویلی چې کولم کانسټانټ عبارت د 8.9 یا په ځینې کتابو کې د راونډ اف څخه کار اخیستی دی، یعنی دغه کانسټانټ یې تر هغه لا ساده کړی دی چې 9 ضرب 10 نیوټن متر مربع پر کولم مربع یې لیکلی دی. او دغه کې ای د ثابت کولم قیمت اصل کې د 1 تقسیم پر 4 پای اپسیلون 0 څخه په لاس راغلی دی. اپسیلون 0 یا هم اپسیلون 0 یا ورته اپسیلون ناٹ ویل کیږي چې د هغه مقدار بیا 8.5 ضرب 10 کولم مربع پر نیوټن متر مربع دی. کله چې دلته وضع کو په 4 او بیا په پای کې تقسیم کو یو باندې تقسیم کو پر هغه لاس ته راغلی قیمت موږ او تاسو ته به د کې ای دغه ثابت قیمت په لاس راکړي. دا مو هم ویل چې یو الکترون 1.602 ضرب 10 کولم به چارج لري. که چیرې دلته یو ورسره ولیکو یو الکترون مساوي دی په دومره اندازه کولم سره. اوس غواړو چې د کولم مقدار لاس ته راوړو، نو د اطرافو دواړو خواو به د کولم پر ضریب باندې وویشو. نو وبه لیکو چې یو کولم مساوي کیږي یو الکترون تقسیم پر 1.602 ضرب 10 کله چې یو راواخو پر دغه قیمت باندې وویشو موږ او تاسو ته به 6.4 ضرب 10 په لاس راکړي. نو دا معنا لري چې یو کولم هغه مقدار چارج دی چې 6.4 ضرب 10 دانې الکترونونه یا پروتونونه یو ځای پراته وي عبارت د یو کولم چارج څخه دی. او د دې جدول مطابق موږ او تاسو د الکترون او د پروتون چارجونو وویله، نیوټرون مو وویل چې خنثی کتله هم د هر یوه د موږ او تاسو داسې سره وپېژندله. اوس به راسي یو مثال ته. لومړنی مثال د دې فصل داسې دی که چیرې یو د هایدروجن اتوم ولرو. د هایدروجن اتوم چون معلوم دی چې هم هسته درلودونکی او هم د مدارو درلودونکی دی. هایدروجن خپل په هسته کښې یو پروتون او په مدارو کښې یو الکترون لري، نو د اتومي نمبر هم یو دی. که چیرې د هستې او د مدار ترمنځ فاصله 5.3 ضرب 10 متره وي، یعنی د هایدروجن د هستې او د هایدروجن د مدار چې الکترون پکښې راڅرخي د دوی ترمنځ واټن یې راکړی دی چې 0.53 ضرب 10 متره کېږي. -12 مې ځکه استعمال کوي چې -12 په معنا د پیکو دی. 0.53 پیکو متره. اوس موږ او ستاسو څخه څه شی غواړي؟ وایي دوه قیمتونه یې پیدا کړي، هم یې برېښنایي قوه لاسته راوړي هم یې جاذبوي قوه لاسته راوړي. د دغه دواړو ذراتو الکترون هم کتله لري، پروتون هم کتله لري. موږ او تاسو ویلي وو چې دوه کتله لرونکي اجسام یو بل سره جذبوي، هغه د جذبېدو د قوې مقدار یې لاسته راوړي. او چون الکترون منفي چارجدار او پروتون مثبت چارجدار ذره ده، نو بناءً د دوی په منځ کې هم یو د کشش قوه یا اټریکټیو فورس په وجود راځي. د هغه اټریکټیو فورس یا د کشش د قوې مقدار هم لاسته راوړي په برېښنایي ډول، یعنی هم یې جاذبوي قوه لاسته راوړو هم یې برېښنایي قوه. د هر یوه دپاره خپل فارمول دی. د کولم قانون پر اساس باندې اف ای یعنی الکتریک فورس برېښنایي قوه مساوي کیږي په کې ای ثابت کولم ضرب یو خو د پروتون چارج دی بل د الکترون چارج دی، د دواړو چارجو مقدار دی سره ضربیږي تقسیم پر د دې دواړو ترمنځ فاصله مربع. د کولم ثابت را معلوم دی چې دا یې قیمت دی ضرب د الکترون او د پروتون د دواړو چارجونو سره مساوي دي. اخو 1.602 به ولیکو ضرب 10 کولم به کل مربع ول چې الکترون او پروتون دواړه د چارج د پلوه سره مساوي دي. تقسیم پر د دوی ترمنځ فاصله چې 5.3 ضرب 10 متر ده هغه به کل ورته مربع کو. مخرج به مربع کو، صورت به پر هغه وویشو، اخر به په کې ای قیمت کښې ضرب کو. موږ او تاسو ته به الکتریک فورس برېښنایي قوې مقدار په لاس راکړي
په هایدروجن اتوم کښې د پروتون او د الکترون د دوو چارجدارو ذرو ترمنځ د برېښنایي قوې کچه عبارت ده له 8.2 ضرب لس په توان د -8 نیوټنه څخه. یعنې دا پروتون پر الکترون دومره اندازه قوه واردوي او ځان خواته یې راکشوي. او که چیرې دغه دواړه کتله لرونکي اجسام د دوی ترمنځ جاذبوي قوه پیدا کړو، نو بیا د دې فارمول څخه کار اخلو چې ثابت جهاني ضرب د الکترون کتله او پروتون کتله تقسیم پر د دوی دواړو ترمنځ فاصله مربع. چون جی هم ثابت قیمت دی او هغه معلوم دی چې 6.6 ضرب لس په توان د -11 نیوټن متر مربع پر کیلوګرام مربع دی. دا یو ثابت قیمت دی د جی. یونیورسل ګراویټیشن دې ته ویل کېږي، یونیورسل ګراویټیشنل کانسټنټ. اخو داسې ثابت قیمت راخلو، یا په د الکترون کتله لیکو ضرب بیا د پروتون کتله لیکو تقسیم پر د دوی دواړو ترمنځ فاصله. نور خو نو انشاءالله دا دواړه سره ضربیږي، بیا پر دغه مربع قیمت باندې تقسیمیږي، اخر هم په ثابت جهاني د جی کښې ضربوو. موږ او تاسو ته به 3.6 ضرب لس په توان د -40 نیوټنه قوه په لاس راکړي. یعنې همدغه دواړه کتله لرونکي ذرې یو پر بل باندې 3.6 ضرب لس په توان د -40 نیوټنه قوه واردوي او یو بل سره راکشوي. که چیرې دغه دواړې قوې سره پرتله کړو، نو وبه ګورو چې الکتریک فورس برېښنایي قوه تر جاذبوي قوه ډیره زیاته ده، ډیره باندې لوړه ده. یعنې که چې د الکتریک فورس راواخو په ګراویټیشنل فورس یې وویشو، موږ او تاسو ته به تقریبا 2 ضرب لس په توان د 9 قیمت په لاس راکړي. برېښنایي قوه تر جاذبوي قوې 2 ضرب لس په توان د 9 چنده اضافه ده. دومره قوي قوه ده. جاذبوي قوه ډیره کمزوره قوه ده په پرتله د برېښنایي قوې. د کولمب قانون چې موږ او تاسو دلته اف پکښې پیدا کړي، معنا فورس هم پیدا کړي، دا د اف څخه مراد دلته قوه ده او قوه خو وکتوري کمیت دی. که چیرې دوه چارجداره ذرې موږ او تاسو د 1 او 2 دا ولرو، د دې دواړو ترمنځ فاصله د آر په اندازه وي او هغه غشي وکتور یا لوری د آر1 2 په اندازه وي. یعنی دا دوه چارجداره ذرات دي، د کیو1 چارجداره ذره او د کیو2 چارجداره ذره، چون دواړه هم علامه دي، بنا یو پر بل قوه واردوي او یو بل دفع کوي. لومړني چارجداره ذرې باندې چې کوم د قوې وکتور ترسیم شوی دی، د هغه غشي د کیو2 څخه وتلی دی. دا معنا لري چې دې ته موږ او تاسو F2 یو ځکه وایو چې دوهمه ذره په دې اولې ذرې باندې قوه وارده کړې ده او د ځان څخه دفع کوي، نو ځکه دا غشي او دې وکتور ته F2 یو وکتور لیکو. او دا بل غشي چې پر دوهمې ذرې باندې قوه وارده کړې ده او د لومړني ذرې څخه لرې شوی دی، دا معنا لري چې هغه ته موږ F1 لیکو. F1 یعنی فاعل او F2 یعنی مفعول. هغه قوه چې د فاعل د خوا څخه پر دغه مفعول باندې واردېږي، یعنی لومړنۍ ذره د دې باعث شوې ده چې دوهمې ذره د ځان څخه دفع کړي، نو ځکه موږ او تاسو دغه وکتور ته F1 لیکو. او R1 خو عبارت د هغه واحد وکتور څخه دی چې د دې دواړو ترمنځ سنټر ټو سنټر، مرکز تر مرکزه موږ او تاسو ته هغه لوري راشي، د قوې جهت د قوې سمت راشي. دغه د قوې پر لوري باندې پر نوموړي آر فاصلې باندې واحد وکتور ته موږ او تاسو د R1 وکتور وایو، یعنی د لومړنۍ ذرې څخه تر دوهمې ذرې پورې واحد وکتور د R هیټ یا R سرکمفلکس په نامه سره موږ او تاسو. او که دوه مختلفو علامه چارجونه وي، د Q1 او Q2 چارج، Q1 مثبت Q2 منفي وي، د دې دواړو وکتورونو یو د بل وخواته دي، یعنی د لومړنۍ ذرې وکتور او د دوهمې ذرې وکتور دواړه یو بل سره جذبوي، چون مختلفو علامه دي. When the charges are of opposite signs، کله چې چارجونه مختلفو علامه وي، the force is attractive، دغه قوه جاذبوي قوه ده. او په دې ځای کې لیکلي دي when the charges are of the same size، same sign، او که چیرې چارجونه هم علامه وي، the force is repulsive، قوې یې د دفع قوې دي. د نیوټن د دریم قانون پر اساس باندې د عمل او عکس العمل قوه ده، دواړه یو د بل سره په مساوي کښې راځي، البته په مطلقه قیمت کښې دواړه یو بل سره مساوي کېږي. که چیرې مطلقه قیمت یې ځینې ایسته کړو، دا معنا لري چې د یوه لوري که چیرې مثبت نیسو، دا بل لوري باید ورته منفي ونیسو.
د دغه نیوټن د دریم قانون پر اساس باندې دوه کتله لرونکي اجسام دي، که چیرې یو مثبت ورته نیسو دا بله خوا باید منفي ورته ونیسو. اکشن او ریاکشن فورسز دي. که چیرې پر یوه چارجداره ذرې باندې دوهم، دریم او څلورم ذرې عمل کړی وي، موږ او تاسو مجموعي قوه مقدار نظر اولي ذرې ته لاسته راوړو، نو د اولي ذرې د دوهمې ذرې سره د قوې مقدار، د اولي ذرې د دریمې ذرې سره د قوې مقدار، او د اولي ذرې د څلورمې ذرې سره د قوې مقدار هر یو به بیل بیل پیدا کړو، بیا به ټوله سره جمع کړو، موږ او تاسو ته به مجموعي د قوې کچه په لاس راکړي چې پر اولین ذره باندې وارده شوې وي. دوهم مثال find the resultant force، محصله قوه یې لاسته راوړئ. په سوال کې راته وایي که چیرې درې چارجداره ذرات داسې راکړل شوي وي چې د درو چارجدارو ذراتو څخه یو مثلث تشکیل شوی وي، معنا هر ذره د مثلث په رأس کې پرته وي. کیو یو او کیو درې چارجونه دواړه مثبت چارجدار او کیو دوه منفي چارجدار وي. که چیرې کیو یو او کیو درې 5 مایکرو کولمبه او کیو دوه منفي 2 مایکرو کولمبه وي، د کیو یو کیو دوه او د کیو دوه او کیو درې ترمنځ فاصلې د ای په اندازه وي، او دا هر ای 10 سانتي متره وي، یعنی 0.1 متر وي. نو پر کیو درې باندې خو دلته دوه نوع قوې عمل کوي، یو د کیو یو د خوا څخه قوه عمل کوي پر کیو درې لوړې خواته، یعنی دفع کوي د ځان سره، نو ځکه اف یو درې لیکو. اولینه قوه د دې باعث شوې ده چې پر دریمې ذرې باندې قوه وارده کړي او د ځان څخه یې دفع کړي. او بل د اف دوه درې قوه ده چې پر نوموړي کیو درې ذرې باندې عمل کوي او ځان خواته یې راکشوي، دې ته اف دوه درې وایو. اف دوه یعنی دوهمه ذره د دې باعث شوې ده چې دریمه ذره ځان ته راکش کړي. ښه، اوس خو نو دوې قوې شولې، نو پر کیو درې باندې موږ او تاسو د دې دواړو قوو محصله لاسته راوړو چې څو کېږي. د هرې قوې مقدار باید موږ او تاسو لاسته راوړو. یپله اف دوه درې باید لاسته راوړو، بیا اف یو درې. اف یو درې چې لاسته راوړې نو خو د کولم فارمول دی، ثابت کولم ضرب د دواړو ذرو حاصل ضرب تقسیم پر د دوی ترمنځ فاصله مربع. کیو یو چارج او د کیو درې چارج به دواړه یو په بل کې ضرب کو، تقسیم به کو د دوی ترمنځ فاصله مربع. چون دا قایم زاویه مثلث دی او هر زوله د دې د ای په اندازه سره ده، نو وتر کې لاسته راوړو د فیثاغورس قضیه په اساس مې لاسته راوړو. یپله به اف دوه درې لاسته راوړو. اف دوه درې چون د دوهمې ذرې او دریمې ذرې ترمنځ د قوو مقدار دی، نو لیکو چې کې ای یعنی د ثابت کولمب ضرب کیو دوه ذره 2 مایکرو کولمب وو. مایکرو به یپله ساده کولم ته واړو، ولې چې ټوله باید یو سیستم ته اس آی سیستم ته واړو. او د کیو درې ذره 5 ضرب 10⁻⁻⁴ کولمب، او د دې دواړو ترمنځ فاصله یعنی ای مربع ای خو 19 سانتي متره وه، او خدای 0.1 مربع. کله چې دا ټوله سره ضرب کوو موږ او تاسو ته به 8.99 نیوټنه د قوې مقدار په لاس راکړي، یعنی دوهمې ذره چې پر دریمې ذرې باندې کومه قوه واردوي او ځان خواته یې راکشوي د هغه مقدار 8.99 نیوټنه دی. او اوس به راسو دواړه هم علامه چارجونه چې یو او درې وه د هغو ترمنځ د قوې مقدار به لاسته راوړو. د دې ترمنځ د قوې مقدار هم داسې لاسته راځي چې کې ای خو د کولم ثابت دی، هغه به ولیکو ضرب دواړه چارجو مقدار. کیو یو چارج هم 5 مایکرو کولمب وو، د کیو درې چارج هم 5 مایکرو کولمب وو. دا دواړه به سره ضرب کو، تقسیم پر د دې ترمنځ فاصله چې هغه 2 تر جذر لاندې ضرب ای وو. 2 تر جذر لاندې ضرب ای چې کله کل مربع کې، نو د مربع به د جذر سره د 2 د اختصار سي او ساده ای به خپله مربع سي. کله چې دا ګرد سره ساده کو، سره ضرب و تقسیم یې کو، موږ او تاسو ته به 11.2 نیوټنه قوه په لاس راکړي. نو دا معنا لري چې اف یو درې 11.2 نیوټنه سو او اف دوه درې 8.99 نیوټنه قوه سوله. اوس نو چې موږ او تاسو محصله قوه لاسته راوړو، نو نظر اکس وای ته به موږ او تاسو د قوې وویشو. اف دوه درې یوازینی بود د اکس دی چې لري، د وای پر بود د هیڅ مرکبه نشته، لیکن اف یو درې هم نظر وای ته هم نظر اکس ته مرکبات لري. نو اف یو درې به یپله اکس ته پیدا کو، بیا به اف یو درې وای ته پیدا کو.
د دې فری باډي ډیاګرام به ترسیم کو. نو اف یو درې که چیرې نظر x ته پیدا کوو په کوساین کې ضرب وو، که چیرې نظر y ته پیدا کوو په ساین کې ضرب وو. چون دا قایم زاویه مثلث دی او هغه هم داسې قایم زاویه مثلث چې دوی اضلاع یې سره مساوي دي، بناء دغه زاویه چې د تیټا 45 درجې راځي. نو اف یو درې x او اف یو درې y باید دواړه عین مقدار په لاس راکړي. او اوس اف یو درې x یعنی اف یو درې قوه را اخلو، دغه اف یو درې قوه وه، د هغه قیمت په کوساین 45 کې ضرب وو، بیا په ساین د 45 کې ضرب وو، مطلب د x مرکبه په لاس راشي، بیا د y مرکبه. چون دواړه 45 درجې وي، ساین او کوساین سره مساوي دي، نو د دې دواړو مرکباتو کچه هم سره مساوي کیږي. اوس به د x لپاره جلا او y لپاره جلا مجموعه لاسته راوړو. د x پر بود باندې چون دوی قوې عمل کوي، اف یو درې که چیرې وګورو دلته د x پر بود باندې هم قیمت لري، د y پر بود هم. نو د x پر بود باندې اف یو درې راسته طرف ته، اف دوه درې چپه طرف ته. اف یو درې x چون راسته طرف ته مثبت مو ونیوي، اف دوه درې x منفي طرف ته و چپه طرف ته، نو بناء منفي مو ونیوي. اوس نو د x پر بود باندې مجموعي قوه عبارت د منفي 1.04 نیوټن شول، او د y پر بود باندې یوازینی قوه چې و اف یو درې y، ولې چې دوه درې قوه د y پر محور باندې هیڅ مرکبه نه درلوده، نو د هغه قیمت 1.04 نیوټن کیږي. مجموعي د قوې وکتوري کمیت که چیرې لاسته راوړو، هغه عبارت دی د x بود جمع د y بود په نیوټن سره. د x پر بود باندې منفي 1.04 او د y پر بود باندې 1.04 نیوټن وو. نو دا موږ هم تاسو ته مجموعي قیمت د درېیمې قوې ده لاسته راوړي. اوس به راسو درېیم مثال ته. Where is the net force 0؟ مجموعي قوه چیرې صفر کیږي؟ په دې ځای کې موږ هم تاسو ته یو شکل راکړی دی د y او x په مستوي کښې که چیرې درې چارجداره ذرات موږ هم تاسو داسې سره کښېږدو چې دوهمي ذره یې د x y په اوریجن مبدا یا اساس کښې پرته وي او مثبت چارجداره وي. د 2 متره په اندازه سره موږ هم تاسو یو بل مثبت چارجداره ذره وړیو ته کښېږدو. د دې دواړو مثبت چارجدارو ذرو په منځ کښې د کیو درې منفي ذره راوړ کښېږدو. که چیرې د چارجو مقدار ته وګورو، کیو یو 15 مایکرو کولم به دی، کیو دوه 6 مایکرو کولم به دی، یعنې د کیو یو کچه غټه د نظر کیو دوه ته. اوس نو دغه منفي چارجداره ذره خو باید د کیو څخه یو څه لیرې کړو، کیو دوه ته یو څه ورنږدې کړو، تر څو دی په تعادل کښې راسي، په اکویلیبرم کښې راسي، په انډول کښې راسي. یعنې د قوو مقدار په دې ځای کې باید دواړه سره مساوي سي، چې دغه منفي ذره نه و دغه یو د یوې ذرې خواته نه د دوه ذرې خواته حرکت وکړي. اوس نو سوال دلته دا دی چې د کیو دوه ذرې څخه په څو متري واټن کښې موږ کښېږدو تر څو د دواړو خواو څخه د وارده قوه سره مساوي او په انډول کښې سي او نوموړې منفي چارجداره ذرې ته حرکت ورنکړي. نو موږ او تاسو هغه د x مقدار لاسته راوړو چې په څو متري کښې کښېږدو. د کیو دوه مثبت چارجداره ذرې څخه تر کیو یو مثبت چارجدارې ذرې پورې فاصله 2 متره ده. کیو درې چې هر چیرې ږدو، نو دا معنا لري چې یعنې د x په اندازه مو ځینې لیرې کړل د کیو دوه څخه. څونې فاصله چې پاتېږي د ټوله 2 متره څخه به دا کوچنۍ د x فاصله تفریق کړو، هغه به د کیو درې او کیو یو ترمنځ فاصله سي. دلته هم یو قوه واردېږي چون د جذب قوه د مختلفو له امله ده، په دا بله خوا کې هم د جذب قوه ده چون مختلفو له امله ده. یو مقدار د قوې دلته هم لاسته راځي. که چیرې دغه وکتور یې په اف یو درې وښیو او دا وکتور یې په اف دوه درې وښیو، یعنې دوهمه ذره د دې باعث شوې ده چې درېیمه ذره راکش کړي، او دلته اف یو درې یعنې اوله ذره د دې باعث شوې ده چې درېیمې ذره ځان ته راکش کړي، اف یو درې شو. اوس به ولیکو نو اف یو درې مساوي په اف دوه درې سره دي، دواړه به سره مساوي کړو. نو وبه لیکو چې اف دوه درې مساوي په اف یو درې سره ده. دا اف دوه درې دی او دا خو اف یو درې ده، دواړه یو د بل سره په مساوات کښې دي. اف دوه درې پر ځای به خپل قیمتونه وضع کړو. اف دوه درې عبارت دی د کې ای د کولم ثابت څخه، چون دوهم او درېیمه ذره ده، یعنې چارج د دوهمې ذرې او چارج د درېیمې ذرې تقسیم پر د دې دواړو ترمنځ فاصله مربع. د دوهمې او درېیمې ذرې ترمنځ
دغه دوهمه ده دا درېیمه. د دې ترمنځ فاصله موږ او تاسو په اکس سره ښودلې ده. دا دی تقسیم پر اکس مربع مساوي کېږي د اف یو درې قوې کچه. د اف یو درې قوې کچه چې ده د کولم ثابت ضربې لومړنۍ ذره ضربې درېیمې ذره مقدار تقسیم پر د دوی ترمنځ فاصله او د دوی ترمنځ فاصله 2 منفي اکس وه کل مربع. دواړو خواو به په کې ای او کیو درې تقسیم کو. ثابتې کولمب او درېیمه ذره ثابتې کولمب او درېیمه ذره دا به اختصار شي. چپه خواته به کیو 2 پر اکس مربع پاتې شي. په راسته طرف کې به کیو 1 تقسیم پر 2 منفي اکس کل مربع پاتې شي. نور خو نو ساده تناسب دی. د کیو 2 مقدار هم معلوم دی، د کیو 1 مقدار هم معلوم دی. دواړه به دلته پکې وضع کو، طرفین وسطین به کو، اخر به دوهمه درجه یو مجهوله معادله په لاس راکړي. دوهمه درجه یو مجهوله معادله کېدای شي محمد بن موسی په فارمول باندې هم موږ او تاسو په اسانۍ سره حل کړو، یا هم دلته طرفین وسطین کړي دي. بیا وروسته جذر سره نیولې دي د دواړو خواو. د دواړو خواو جذر چې سره ونیوي په اخر کې اکس قیمت لاس ته ځینې راوړي دي. دواړه خواو په اکسو باندې ویشلې دي او دواړه خواو بیا په کیو 2 تر جذر لاندې هم پسې ویشلې دي چې د اکس مقدار یې مساوي کېږي په دغه قیمت سره. اوس د هر یو قیمت را معلوم دی، دلته یې وضع کوو. موږ او تاسو ته به اکس په لاس راکړي چې اویا.5 سانتي متر کېږي، یعنې 0.15 متره. د اکس فاصله باید د اویا.5 سانتي متر په اندازه سره شي. یعنې ګوره اکس یې کوچنی شو نظر دغه ځای ته، ولې چې دلته کیو 1 ذره مقدار یې غټ و نظر کیو 2 ذرې ته، نو ځکه د کشش قوه یې هم یو څه زیاته وه. نو د دې دپاره که چیرې خاص په دا منځ په وسط کښې یې کښېږدو، نو خو د دغه کیو 2 د ذرې د خوا څخه دونې ټینګه قوه نه په واردېږي چې دا کش یې کړي، لیکن د کیو 1 ذرې د خوا څخه بیا قوه په واردېږي، ژر یې راکشوي. نو ځکه باید یو څه یې ځینې راریلي.